أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قرآن کریم دا بیان د مخکې شروع کړو چې الله رب العزت د دې کافرانو مشرکانو بېمانو حالت بیانولو چې دوی ته به کله د الله د کتاب بیان وکړی شه نو په ځای د منلو دی به د هغې خلاف چې دی نو یو طریقې کار راوویسته. کله به یې دا ویل چې دا پیغمبر د ځان نه خبرې کوي، کله به یې دا ویل د ده په رنګ خو مونږ هم ویلی شو، کله به یې دا خبره کوله دا مونږ نه منو، سمعنا وعصینا واموریدل خو منوینا. کله به یو مطالبه کله بله مطالبه، دا ټولې خبرې قرآن ذکر کړي او دا خبره واضحه کړه چې وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، کله چې په دې باندې لوستې شي زمونږ آیاتونه، قالو نو دی وایي قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، یقینا مونږ واورېدل او که مونږ وغواړو نو لقلنا مثل هذا مونږ هم دغسې وینا کولی شو. او دا خبره مونږه تیر درس کې هم کړې وه چې دا دی هسې ویل ځکه دی ته څو چیلنجونه میلاو شوي وو تر دې پورې چې په خانه کعبه کې د سورې کوثر لیکل په یو کاغذ باندې یو پاڼه باندې هغه وکړی شو او هلته اویزانده شوه او دا چیلنج ورکړی شو چې د دې په برابر باندې تاسو مقابلتاً آیاتونه راړئ، د دې په مقابله کې او د دې په برابر چې هغه هر لحاظ سره برابر وي تاسو د دې مقابله وکړئ.
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا څومره ورځې دا په خانه کعبه کې دا صورت او اذان دو او دا هغې چا مقابله نشوه کولی سره د دینا چې عرب خلق دا په شعر و شاعرۍ او په عربي لغت باندې د هغې دسترس حاصلو، خو د دې دریو آیاتونو مقابله یې نشوه کولی. آخر کې یو کس راغی او هغه ورسره لاندې ولیکل هل هذا الا قول البشر، او دا ما هذا قول البشر، دا الفاظ یې ولیکل ما هذا قول البشر، چې دا د انسان خبرې نه دي، چې کنه انسان داسې خبرې هغه وکړي دا خو اسانه خبره وه. عربي جوړول خو اسانو، خو د عربی جوړولو یو خبره چې په هغې کې لوی لوی فلسفې پرتې وي دا ګرانه وه. داسې خو دی به ویل اکبر باچا د هغه پجاریان سهار نه چې دی نو هغه اکبر باچا ته لاړل تا ته پته شته بیګا په تا باندې وحی نازله شوې ده؟ وی څه؟ وی دا یې ویلي دي چې یا ایها البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر. دی ورته وی چې تا ته ویلي دي چې انسانا غوا مالالو دا د غوا پجاریانو کنه فإن تذبح البقر فمأواکم السقر، که غوا دی حلاله کړه نو ځای به د جهنم شي. وی دا بیګا وحی نازله شوې ده. نو اکبر بادشاہ اول کې خو ابتدا کې ډیر زبردست و، خو لیکن دی بیا گمراه که او دین اکبری جوړ که او لاړ ور پریوته غرق شو، او پای کې اعلان وکړه په هندوستان کې د غوا په حلالولو باندې پابندي ولګوله، او دا د ګوماتا زامن هغه د غوا د عبادت قائل شو. نو دا ځان نه جوړولو مسله خو یوازې نه وه، عربي خو هر چاله ورځي، عربي خو اسانه نه هر څوک به پوهېږي، او چې بیا د چا مهارت یې پکې یو پښتانه یو پښتون عربو ته تللی و، چې واپس راغی چا دې تپوس وکړه وی څنګه حساب ویل هلته عربو کې؟ مړه وی نوره خو دومره مسله نه وه، خو به دوه کسان به یو بل ته وی لنډي لنډي صورتونه واورلو، په یو بل به کېوتل یو بل به یې ووال، نو لنډي صورتونه به یې واورل یو بل ته. نو عربي خو وه، نو هغې خو په عربۍ کې یو بل ته بد رد ویل، نو دی به ویل کې دا صورتونه وایي، نو دی به ویل لنډي صورتونه یې واورل یو بل ته، په یو بل یې راباندې کړل. نو عربي جوړول خو اسانو، وی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له ذنب قصیر و خرطوم طویل. وی هاتی څه شی دی؟ وی هاتی خو دی چې وړی لکۍ او غټې خړتمي. نو دا څومره څه فلسفه په دې کې پرته ده؟ عربي جوړول خو یوازې نه دي. نو دې وجې نه دی دا به دا ویل لو نشاء لقلنا مثل هذا، که مونږ وغواړو نو مونږ به هم داسې هغه ووایو. دا چېرته یې ویلی شول چې ته یو یو آیت د قرآن راوالی، یو یو خبره د قرآن راوالی، پای کې کمې فلسفې دننه پرتې دي. نو قرآن فرمایي دی به دا ویل لو نشاء لقلنا مثل هذا، که چېرته مونږ وغواړو نو مونږ به هم داسې ووایو ان هذا
الا اساطیر الاولین ندی دا مگر پخوانی قصې دي او بیا به سکول دویم خبر بیدا کولا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وی بے اللہ کہ چرتوی دا قرآن دا پیغمبر هو الحق من عندکا حق ساد طرفنا نفامطر علینا روورے پا منگ باندی حجارتا من السماء کانی دا اسماننا اویتنا بعذاب یا راول منگتا عذاب دردناک دا بیویل که دا قرآن حقی پیغمبر حقی او منگی نمانو نو پا منگ دی کانو بارانوشی پا منگ دی کانو بارانوشی یا دی پا منگ بانی عذاب نازل شی منگی نمانو قرآن فرمائی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون دو خبر اللہ ذکر کړی دي چې د دو وجنا الله دنیا ته عذاب نه رالیږي امام ابن کثیر هم په دې ځای باندې لیکلی او امام قرطبی هم لیکلی دي چې هغه دو وجې څه دي هغه د قرآن ذکر کړی دي چې د دو وجنا عمومي عذاب نه راځي جزئی طور باندې عذابونه راځي عمومی عذاب اللہ د دو وجنا په دنیا نه راولي یو وجہ چې کله پیغمبر پکې موجود دی د پیغمبر وجود موجودواله چې هغه پیغمبر پکې ژوند دی نو هغه قوم ته الله عذاب نه ورکوي چې پیغمبر پکې دی ها پیغمبر ته الله اول وباسي داغه نه بعد بیا الله عذاب ور کوي ګور لوط علیہ السلام ته الله سویل فاسر باهلک بقطع من الليل د شپې د دینه وزا د شپې د دینه وزا اغلال د شپې ووت دارنګي کبل قومو یونس علیہ السلام هم د قوم نه وته نو الله دا سے نه کوي چې په قوم کې پیغمبر موجود دی او قوم باندې عذاب راشي ا پیغمبر پکې ژوند دی او په قوم عذاب راشي الله دا سے نه کوي الله اول د هغه نه پیغمبر وجود جدا کی نو بیا الله عذاب نازلوي لکه لوط علیہ السلام ته لاړ نو د الله عذاب پر راغی دارنګ بل پیغمبر ته لاړ نو د الله عذاب پر راغی نو وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم نه دی الله چې عذاب ورکی دی ته په داسې حال کې چې ته پکې موجودی داسې ځکه الله کانی په نراوري چې د پیغمبر وجود لاشتا پیغمبر حیات دی ژوند دی نو چې هغه ژوند دی په قوم کې دی نو عذاب ناراضی عمومی عذاب ناراضی ګورا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې نه ووته نو په مکې قحط راغی چې د مکې نه ووته هجرت وکړه نو د هغې نه بعد په مکې والا باندې قحط راغلی دی موسی علیہ السلام چې هغه لاړه د هغې نه بعد په فرعونیانو باندې عذابونه رالل فرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات سو عذابونه په د کټملانو عذاب چیندخانو عذاب د وینې عذاب د طوفان عذاب مختلف عذابونه خدا کله چې کله موسی علیہ السلام ووته نو دارنګي پیغمبر چې وجود شتا نو عذاب الله نه راولي او چې کله د پیغمبر وجود لاړ شي نو دې د وجنا بعض زرات دا وای کنا چې صف کې به ولا ځای پرې دی او هغه راځي
بعض زرات سوی پیغمبر تا په خپل لومبي صف کې په امام پسې ځای پرېږدي وی ولی وی دلته پیغمبر راځي نو چې پیغمبر راځي نو دا دومره تاسو چې وی پیغمبر شته او ژوندی دی په دنیاوي ژوند نو بیا د عذابونه ولې راځي الله وی وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم بیا د عذابونه ولې راځي چې پیغمبر وجود پکې شته بیا په کار دار چې په امت او په قوم عذاب نه راتلې خو معلومیږي دا چې دنیاوي ژوند هغه ختم دی او بیا پیغمبر دنیا ته نه روحانی راځي او نه جسمانی راځي نه روحانی شکل کی دنیا ته راځي او نه جسمانی شکل کی دنیا ته هغه راځي ها عیسی علیہ السلام الله بر اسمانونو ته خجولې لري هغه به الله رب العزت هغه وفات نه دی کنه داغه خود حیات د ژوند مسله را هغه به الله رب العزت بیا را کوزي د قیامت نږدې او هغه به بیا راځي او هغه بدلته جسمانان او روحانان دواړه موجودي نو هغه نه بعد به الله رب العزت نظام کائنات بیا ورانه نو ګوره قرآن کریم دلته دوه وجې ذکر کړي یو وجه وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم نه دی الله چې عذاب ورکړي دیتا په داسې حال کې چې ته پکې وي نو د پیغمبر وجود معنی عذاب دی ٹھیک شو په پاره باندې دا دومره خبرې دویم چې الله عذاب نه راولي دغه وجه صدا وما کان الله معذبهم دا اکثر راضی چیرې هغه دوه وجه بیان کړي چې داغه د وجه نه دنیا ته عذاب ناراضي نو هغه دوه وجه سری یو د پیغمبر وجود په دنیا کې او دویمه وجه وما کان الله معذبهم ندی الله چې عذاب ورکی دیتا وهم یستغفرون او د الله نه بخنه غواړي نو دویمه وجه د الله د عذاب د پارا د نراتلو سبب اغا استغفار دی چې کله په خلقو کې استغفار وي نو د آیات ساته د الله عذاب به ناراضي وهم مستغفرون قرآن ویلی دی وما کان الله معذبهم ندی الله چې عذاب ورکی دیتا وهم یستغفرون په داسې حال کې چې دی د الله نه بخنه غواړي نو چې د الله نه بخنه غواړي او استغفار کوي الله عذاب نه ورکوي نو دا د استغفار دا دومره د الله د عذاب د پاره مانع دی او پورا دیوال دی ځکه چې د استغفار په برکت باندې الله رب العزت ټول حالات سازگار کوي درې فائدې خو قرآن ویلي دي استغفروا ربکم
انه کان غفارا. یو فائدہ استغفروا ربکم انه کان غفارا. دویم یرسل السماء علیکم مدرارا، باران. اول فائدہ دارا چې الله به دې گناهونه معاف کوي استغفار سره. دویم دا ويرسل السماء علیکم مدرارا، الله به باران بر وقت کوي. الله به باران بر وقت بارانونه بکئی اور با پطور حاجت مطابق بے کئی، ضرورت مطابق بے کئی. او دریم وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. وَيُمْدِدُكُمْ سلور فائدی دی. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ با مال او اولاد دواړه هغه سره ستا امداد کوي. نو مال او اولاد د هغه د پاره بهترین نسخه صدا استغفار. سلورم وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کته چې زمون فصلونه رخي، زمون غلې رخي وي، زمون باغونه او میوې رخي وي او حالات د ټول برابر وي، استغفار. سلور فائدې قرآن ذکر کړی چې یادی درتا. او دا کم ځای کې 29 سپاره وګورا سورہ نوح رواړوا. الله رب العزت دا سلور فائدې د استغفار غټ ذکر کړی دي. استغفروا ربکم انه کان غفارا. آیت نمبر سورہ نوح دے او آیت نمبر 10 او 11 او 12. فقلت استغفروا ربکم، ورتو آیا فقلت ما ورتو ویل استغفروا ربکم، بخنه غواړی در رب خپلنا استغفار کوي. انه کان غفارا، دا اللہ رے بخون کے نو اول بری گناہونا معاف کی. دویم یرسل السماء علیکم مدرارا، روبا وری دبرنا پتا سبانی باران پا شیبو شیبو. دریم ویمددکم بیاموال و بنین، اللہ وستاسو امدادو کی پا مال و پا اولاد سرا. سلورم ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ با باغون او نہرون اللہ جاری کی، ټول نظام با اللہ برابر کی. درسا دا استغفار فائدی دی. خواہ دا قرآن ذکر کردی دی. گورا حدیث کی برازی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا ټولنا بہترین ذکر چه دے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعائی الاستغفار. بہترین ذکر لا الہ الا اللہ دے، و بہترین دعا دا ٹھولو نصدا اگا استغفار دا. وجہ دارا چی تچاہتوے چی ما غلطی کردی دا، ما نا غلطی شوی دا، زما غلطی معاف کا. نو دا آغی پا وجہ تب آغی تا سمرا نزدو کی گی. کتا دیرم غلطی کردی ہو چی تا آغی تا سرخ کتا کا او تا ورطویل چی ما نا غلطی شوی دا، ما معاف کا، ما معاف کا، ما معاف کا، بیا بیا وطوی. نو آغا بستا سمرا نزدی و قریب و محبت کا ان کے جوڑی گی. نو چې کم ذات چې هغه هر وخت د هغه صفت دارې چې غفور دی، نو چې د هغه ته بار بار ته وایې ما معاف کا. د استغفار معنا هم داره که نه، ما معاف کا، ما معاف کا، ما نه غلطي شوي، ما معاف کا. څومره به الله ته نږدې کېږي. د الله د نزدېکت سبب بهترینه دعا دا ده. نو دې وجې نه دا د عذاب الہی د پارا یو زبردستا د منع او د بندیدو ذریعہ دا. د موسی علیہ السلام
په زمانه کې باران نو ډېر خشک سالی وه روتل میدان ته روتل او موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړه چې ستا په قوم کې یو کس دی او هغه د ګناه نه بخنه نه غواړي توبه نه کوي د هغې د وجې نه باران نه کېږي موسی علیہ السلام اعلان وکړه چې دغسې یو کس دی او دغه یو کس د وجې نه پوره د باران سسټم بند دی وی هغه کس ته خپل ځان پته ولګېده او هغه د الله نه بخښنه وغوښته او استغفار یې وکړو وی باران وشه خو زبردست باران وش باران نه بعد موسی علیہ السلام د رب سره مناجات کې چې ای رب دا کس خو راته وښوه که نه چې د ده د وجې باران بندو او باران وشه وی الله رب العزت ورته وایي چې ای موسی چې تر اوسه پورې زما نافرمانی کې اخته او ما چاته نه دی ښودلی زما نافرمانی کوله ما چاته نه دی ښودلی اوس چې زما تابعدار شو ما ته توبه وویسته او استغفار یې وکړه اوس یې څنګه څرګند کړمه نو د استغفار دومره لویه فایده ده الله به هر څه برابر تعالی درکوي استغفروا ربکم نو وما کان الله معذبهم نه دی الله چې عذاب ورکړي دی ته وهم یستغفرون او دی بخښنه غوښتونکي وي د الله نه الله دې زمونږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي الله مونږ د خپلو ګناهونو نه مونږه ته معافي نصیب کړي او زمونږ توبه نصیبه کړي الله مونږ هم درنه بخښنه غواړو زمونږ تقصیرات معاف کړي زمونږ ګناهونه معاف کړي الله رب العزت ته کم بیماران دي هغې له صحتونه ورکړي څومره مسلمانان وفات شوي دي الله مغفرتونه نصیب کړي د پریشان حال او پریشانۍ لرې کړي چاته مالی مشکلات دي مالی مشکلاتونه الله وباسي الله جانی مشکلات دي چاته بدنی مشکلات دي کورنی او بیرونی دي الله زموږ د ټولو مشکلات هغه لرې کړي وصلی الله تعالی